په کابل کې ډیر تاریخي ځایونه، ودانۍ او دیوالونه شته دي. خو په دې ویډیو کې درته داسې تاریخي دیوال معرفي کوم چې په غالب ګمان د اسلام له ظهور نه هم یوه پیړۍ مخکې رغېدلی دی. دا دیوال له ارتل پله شروع تر بالا حصاره رسیږي. له بده مرغه چې د دغه دیوال یوه لویه برخه ویجاړه شوې، خو ځینې برخې یې لا هم تر سترګو کېږي. د دغه دیوال په جوړولو کې له تیږو، خامو خښتو او پخو خښتو څخه کار اخیستل شوی دی. د زنبورکشاه په نوم دغه تاریخي دیوال له ورایه دومره پلن نه ښکاري، خو کله چې څوک نږدې راشي وګوري، د دې لاندنۍ یا د تاداو برخه داسې ګمان کېږي چې تر 3 مترو نه هم زیاته وي، او په دې کې په بیخنۍ یا د لاندې په تاداو برخه کې تر ډیره په خټه کې دغه غټې غټې تیږې کار شوي دي. او د دې ترڅنګ تاسې په دغه شاته کونج کې چې ګورئ، سراسر دیوال کې مورچې جوړې شوي دي. د دغه ځای د سپین ږیرو په خبره چې دغه مورچې د دې په خاطر جوړې شوي چې د دیوال اخوا کوم څوک راځي هغه ترې وڅارل شي. د دې تاریخي دیوال په اړه د څو تاریخ پوهانو نه پوښتو چې دوی د دې زنبورکشاه د دیوال په اړه څه وایي. تخمینا 30 سال بوده که ما اینجا زه نږدې 10 کاله کېږي چې دلته ژوند کوم. ما چې د دې ځای له مشرانو څخه پوښتنې کړې دي چې دا دیوال د څه لپاره او ولې جوړ شوی دی. دوی راته ویلي چې دا په هغه وخت کې 2 ډلې وې چې یوه یې یوې او بله یې بلې خوا وه، نو په دې اساس یې په خپل منځ کې دیوال جوړ کړی و. دا داسې د شیر دروازې او بالاحصاره پورې رسېدلی دی. د دوی په خبره چې د دې ځای د خلکو په مرسته زنبورکشاه دا دیوال جوړ کړی دی، او خاوره یې هم له ډېرو لرې ځایونو، حسین کوټ او داسې نور ځایونو څخه راوړل شوې ده، او خټه یې دومره اندازه کلکه یا سخته ده چې د جنګونو په وخت کې به چې کله په توپ هم ولګېده، له ډبرې څخه به یې هم زیات مقاومت کاوه. د دې دیوال په اهمیت که وغږیږو، په هغه وخت کې چون جنگي وسایل په هغه وخت کې توره او شمشیر او دا شیونه وو، نو د دې دیوالونو د جوړېدو هغه خاص اهمیت چې د هغه د امنیت په موخه جوړ شوي و چې د کابل دغه سیمه له هغه وخته تر اوسه پورې نسبتاً د نورو علاقو څخه پر نفوسه سیمه ده. نو په دغه ځایونو کې نفوس هم زیات و، جنګي ډلې هم زیاتې وې، نو د ښه امنیت په موخه په هغه وخت کې دغه دیوالونه تاسیس شوي وو چې د جنګونو نه مخنیوی پرې وشي، یا هغه سیمې چې وګړي پکې دي هغه خوندي وساتل شي د یرغلونو څخه. د دغه تاریخي دیوال په اړه مورخین وایي چې قدامت یې د یفتلیانو تر دورې پورې رسیږي. په هغه وخت کې د کابل او خواوشا په سیمو د زنبورکشاه په نوم حاکم حکمراني کوله چې کابل یې خپله پلازمینه ټاکلی و. نوموړي پاچا امر وکړ چې د ښار د محافظت او خوندي ساتلو په خاطر دې له ښار څخه دیوال چاپیر کړي، تر څو د بهرنیانو او پردیو د حملو له شره په امن کې پاتې شي. د زنبورکشاه دیوال په اړه په کابل کې د ډیر عمر لرونکي کسان هم څه ناڅه معلومات لري. ملک اشرف چې په دې سیمه کې ژوند کوي، د یاد دیوال په اړه داسې وایي. این دیوال تاریخی که میگن به نام دیوال، دا تاریخي دیوال چې د نږدې 200 کاله پخوا د کوشانیانو او هفتلیانو په دوره کې جوړ شوی دی. خاوره یې له بیمارو او خیرخانې کوتل څخه راوړل شوې ده. د خلکو په واسطه لاس په لاس له هغه ځایه څخه راوړل شوی. داسې هم ویل کېدل چې د کوم چا لاس څخه به خاوره توی شوه، بیا به زنبورک پاچا هغه کس په دیوال کې ژوندی دفن کاوه. د کابل ښار د تاریخي روایاتو او افسانو په حواله زنبورکشاه یو ظالم، وژونکی او بدخویه حاکم و چې په ظلم او ویرې خپرولو کې خورا د ښه نوم او شهرت څښتن و. دغه دیوال هم د نوموړي د ظلم ښکارندویي کوي چې د ښار پر زرګونو خلکو یې په زور او بغیر له دې چې هغوی ته مزد او یا هم د زحمتونو بدیل ورکړي رغولی دی. زنبورکشاه د یادې پروژې د ښه سرته رسولو لپاره ډیر بې رحمه او سختزړي کسان د کارګرو په سر ګمارلي وو، تر څو د کارګرو کارونه سم وڅاري. داسې هم ویل کېږي چې د پاچا پر امر به هغه کسان په دیوال کې ژوندي ښخېدل چې ضعیف او ناتوانه به وو او کار به یې نشو کولی، او یا به هم د دیوال په جوړولو کې ناغېړي کوله. په دې اساس زرګونه کسان د زنبورکشاه د حکم په اساس د یاد دیوال تر خاورو لاندې ژوندي ښخ شوي دي. دیوال د رغېدلو په حال کې و. پاچا هم د پخوا په څیر امر کاوه چې خلک د دیوال د رغولو لپاره حاضر شي. خلک هم له ډېرې ویرې حاضرېدل، ډېر کار به یې کاوه تر څو ژوندي تر دیوال لاندې نشي. په دغو کارګرو کې یو کس نوی کوژدن شوی و، غوښتل یې چې واده وکړي،
خو د پاچا له ویر یې رخصت نشو اخیستلی. ښځې دې ته هڅوو چې د شاه له امر نه سرغړونه وکړي، خو خاوند یې د پاچا له ویرې د میرمنې خبره نه منله، ځکه ژوند یې په خطر کې و. بالاخره د ځوان میرمن دې ته مجبوره شوه چې له کارګرو سره یو ځای د دیوال پر رغولو کې مرسته وکړي. هغې بهانه وکړه چې ګواکې ورور یې ناروغ دی او پر ځای یې هغه کار ته حاضره شوې ده. نوې کوژدن شوې ناوې په ډېرې خوښۍ له کارګرو سره د خښتو په وړلو، د اوبو په خېژولو او حتی د تیږو په انتقال او خټو ورکولو کې له خپلو خلکو سره اوږه په اوږه کار کاوه. مګر په حقیقت کې نوموړې پیغلې په زړه کې بل تصمیم نیولی و چې د موقع په ترلاسه کولو به یې عملي کاوه. په همدې ورځ زنبورک شاه هم د دیوال د چارو د لیدلو لپاره محل ته حاضر شو، تر څو وګوري چې د دیوال چارې څنګه پر مخ ځي. زنبورک شاه د خلکو په منځ کې ښځه ولیده چې په ډېرې میړانې اخته ده او د خلکو سره یو ځای کار کوي. کله چې د ښځې سترګې پر پاچا ولګېدې، ژر یې په خپل ټیکري مخ پټ کړ. پاچا ډېر حیران شوی و، ورنږدې شو، پوښتنه یې ترې وکړه، ولې دې دومره خلکو نه مخ نه پټاو، خو چې زه دې ولیدم خپل ټیکری دې پر مخ راکش کړ. ښځې ورته وویل، ښاغلیه، زه دلته بغیر له تا بل هیڅ نارینه نه وینم. پاچا چې لا ډېر حیران شوی و، بیا یې وپوښتل، آیا دغه ټول کسان چې دلته لګیا دي نارینه نه دي؟ په داسې حال کې چې د ښځې لاسونو کې غټه تیږه وه. په ډېرې میړانې یې ځواب ورکړ، نه ښاغلیه، که دوی نران وی نو ستا دغه ټول ظلمونه به یې نه زغمل. له دې سره سم یې په لاس کې نیولې ډبره د پاچا په سینه ورګزار کړه. پاچا په ځمکه پرېوت. زرګونه خلک چې د دې پیښې لیدونکي وو د ښځې خبرو او عمل په احساساتو راوستل. ټولو کارګرو هم په هغو ظالمانو کسانو بریدونه وکړل چې په دوی به یې په زور کار کاوه. ټول یې ووژل او د ظالم پاچا په ګډون یې د همغه تاریخي دیوال په منځ او بیخ کې ښخ کړل. له دې ځای ټول په ګډه سره د شاهي قصر په لور روان شول. د زنبورک شاه ټول جابر او ظالم پوځ او امیران یې ووژل او د تل لپاره یې د هغه له ظلم او ستم څخه ځانونه خلاص کړل.